الله رب العالمین دې د رمضان المبارک په خاطر زموږ استاسې مغفرت وفرمایي او الله رب العالمین دې مې د رمضان المبارک په خاطر د عتق من النار چې پیغمبر ورته ویلي دی د جهنم څخه د ازادۍ الله مې دې د جهنم څخه آزاد کړي. الله رب العالمین دې د رمضان المبارک په برکت باندې د جنتیانو په صفو په رجسټر کې موږ شمار کړي. عزیزانو دویمه عشره دا ډېر اهمه عشره ده. دا دویمه عشره د آخري عشره چې ده ډېر اهم او ډېر بنیادی چانس دی چې الله رب العالمین انسانانو ته موږ تاسو ته راکړی. نامعلوم را روان کال بیا دغه چانس ما او تا ته الله نصیب کی کیا. په دې وجه باندې د دې آخري عشرې کې د عبادت کول، د دعا کول، د ذکر و تلاوت کول ډیر اهتمام پکار دی. او خصوصا په دې آخري عشره کې یوه شپه ده چې هغه ته لیلة القدر ویل کیږي. په قرآن کریم کې الله رب العالمین د دغه شپې په باره کې باقاعده یو سورت د قرآن نازل کړي، هغه ته وایي سورة القدر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو وار د صحابه کرامو په مخ کې د بنی اسرائیلو ذکر وکړي، د مخکنی امتو د نوح علیہ السلام، د صالح علیہ السلام، د بنی اسرائیلو د عبادت گزارو ذکر وکړي چې داسې خلق هم ولو چې زر کاله عبادت کړي، داسې خلق هم و چې 500 کاله د الله عبادت کړي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې دا ذکر وکړي صحابو په زړو کې یو تمنا پیدا سوله چې اے الله رسوله زموږ عمرونه خو کم دي، زیات عمر د یو انسان سي نو 100 کاله بس 100 کاله عمر ته چې رسیږي هم انسان هغه عمر یې داسې بې خونده عمر، اعضا او اندامونه هغه په خپل وس او طاقت او قدرت کې نه. نو یا رسول الله دا موږ امتیان خو د عبادت په لحاظ ډیر کم او ډیر تمنا وکړه کاش کې چې موږ ته هم الله دومره زیات عمرونه راکړي وای. د دې تمنا د اظهار او د دې امت د تمنا د پوره کولو دپاره الله رب العالمین سورة القدر نازل کړي. انا انزلناه فی لیلة القدر. الله تعالی وایي دا قرآن مې د لوح محفوظ اول اسمان ته دا ټوله په یو وار باندې لیلة القدر په شپه کې نازل کړي. د قدر شپه اموږ دا پلانې سړی ډیر قدرمند دی، الله دی قدرمند که قدردان که. دغه شپه الله رب العالمین قدر د قدرمن شپه ورته ویلې ده، د قدر و د احترام شپه ورته ویلې ده. حالانکه د دې مخکې د دغه شپې تصور نو چاته معلوم نو چې لیلة القدر د قدر شپه په دې شپو کې هم یو داسې شپه بیا سته چې خود په خپله پروردګار ورته د قدر شپه وایي. دا آیات دا صورت چې نازل سو نو خلکو ته معلوم سو چې دا یو شپو کې یو شپه داسې سته چې هغه ته الله رب العالمین قدردانه شپه ویلې ده، د قدر شپه ویلې ده. چې ته راته ووایه چې یو شي ته الله قدردانه ووایي، الله د قدر وړ ورته ووایي، نو دا به قدردانه یي که به نه؟ الله په خپله ورته وایي قدر شپه ده. انا انزلناه فی لیلة القدر. الله تعالی وایي دا ټول قرآن مې په لیلة القدر کې نازل کړي. وما ادراک، او بیا په تعجب باندې الله تعالی فرمایي وما ادراک، ته څه خبر یې زما پیغمبره ما لیلة القدر، لیلة القدر شپه څنګه ده؟ لیلة القدر خیر من 1000 شهر. د شب قدر شپه چې ده د قدر شپه د لیلة القدر شپه دا خیر من 1000 شهر، د زرو میاشتو څخه الله رب العالمین ته غوره ده او بهتره ده. علما لیکي د زرو میاشتو اندازه چې وکړي په کال کې څو میاشتې راځي؟ 12 میاشتې. 12 میاشتې زر چې تقسیم کې تقریبا 82 کاله عمر راځي. یعنی علما لیکي چې په لیلة القدر کې په دغه شپه باندې یو څه ناڅه سړی د خپل خوب پریږدي، یو څه ناڅه عبادت د الله وکړي،
د 82 کالو عبادت اجر او ثواب الله ورکړي. 82 کاله عبادت الله رب العالمین اجر او ثواب ورکړي. په موږ کې به د دې ناستو خلکو کې د دې سپین ږیرو نه سم ویلی که د چا 82 کاله عمر مشکل وي. 82 کاله عمر د ډیرو کمو انسانانو وي. 82 کاله عبادت ثواب الله رب العالمین په یوه شپه باندې ورکړي. عزیزانو ډیره زرینه موقع ده. خوشبخته انسانان به الله ورپه نصیب کوي. زموږ د بزرګانو د علماء دیوبند او زموږ د اساتذو او د استادانو خو دا معمول دي او به طور تحدیث نعمت وایم به طور ریاکاری نه وایم. الحمدلله د ډیرو کلو رئیسه دغه آخري عشره دا د بزرګانو یو ترتیبي چې د آخري عشره دا د شپې خوب بدل کې ورځ دا شپې دا یو لس شپې دي نامعلوم چې بیا زموږ په زندگی کې دا الله تعالی موږ ته نصیب کوي که یا. په دې وجه عزیزانو گزارش دا دی چې د آخري عشره کې د الله رب العالمین په حضور کې څه نه څه عبادت وکړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا، کم سړی چې په لیلة القدر کې عبادت وکړي په ایمان او اخلاص په حالت کې د الله رضا ریاکاری مقصد یې نه وي چې خلکو ته ښایي، غفر له ما تقدم من ذنبه، د هغه مخکني چې څومره ګناهونه کړي وو الله یې ورمعاف کړي. یو سړی چې د جرمونو څخه بری سي عدالت یې بری کړي نو بیا خو به د جیل والا خلاصوي. الله رب العالمین الله رسول فرمایي په لیلة القدر کې چې څوک عبادت وکړي غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي روایت قتيبة وما تأخر، بخاري او د مسلم روایت قتيبة وایي چې پیغمبر علیه السلام فرمایل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مخکني او وروستني ګناهونه ټول الله معاف کړي په لیلة القدر کې چې څوک د الله په حضور کې عبادت وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به په اخیره عشره کې د خپل اهل و عیال سره خپل اهل و عیال د بچانو سره به دغه شپې به یې رونولې. پیغمبر علیه السلام به دې شپو کې ډېر زیات عبادت کوي. حدیث کې راځي حضرت انس رضی الله عنه وایي قال دخل رمضان فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان هذا الشهر قد حضركم. وایي چې کله د رمضان میاشت راله نبی علیه الصلاة والسلام راته وویله چې دغه یو میاشت را روانه ده فيه لیلة خیر من 1000 شهر، په دې کې یوه شپه داسې ده چې د 1000 میاشتو عبادت څخه زیات اجر و ثواب لري. من حرمها فقد حرم الخیر كله. رسول الله وی د شب قدر څخه چې څوک محروم سو بې نصیبه سو دا د هر خیره څخه بې نصیبه سو بې نصیبه. رسول الله ورته ویلي من حرم څوک چې من حرمها فقد حرم الخیر كله. او رسول الله وی د دې شپې د عبادت څخه چې حقیقي محروم او بدنصیبه انساني هغه به محرومه کیږي کني نیک انسان نه محرومه کیږي. ولا يحرم خيرها الا كل محروم. رسول الله وی د دې د خیر سره محرومه کیږي مگر چې په حقیقت کې محروم بدنصیبه انسان. په دې وجه عزیزانو یو عرض گزارش دادی چې د آخري عشره د یو بهترینه موقع الله تعالی مشتاق ترا کړی ده نا معلوم بل کال دا مشتب نصیب سی کیا. نو په دې وجه باندې کوشش دا وکړو اهل و عیال سره بچانو سره خپل کوچني ماشومان نشم زنانی د کور انسانان هغه سره دغه خپل شپې دا چند لس شپې د عشره د الله په عبادت کې د الله په حضور کې په عبادت باندې تیرې کړو. او لیلة القدر په کوم شپو کې راځي؟ په طاق شپو کې راځي. او سوال دا پیدا کیږي چې زموږ 21مې د افغانستان او د سعودي 22مې نو اوس به حساب کم وي. انسان چې کم ځای اوسیږي د هغه ځای حساب د دپاره شرعي دی، هغه ایزه حساب. اوس ګوره موږ په پاکستان کې اوسیږو د ماپښین منځ کوو د ماپښین وخت نازل راغلی دی، په سعودي کې د ماپښین وخت نه دی راغلی. اول ورځ موږ یو دوست دی عمرې له تللی و، موږ روزمات وخت و د افطاري وخت و، زور ته وایم میسج راوکړي، ما ورته ویل د افطاري وخت دی د روزمات وخت دی. ول موږ خو اوس دا دی د مازدیګر لمانځه له روان دي، موږ دلته افطاري کوو روزمات کوو، دوی مازدیګر لمانځه له روان دي. نو که داسې سي دا ځینې خلک وایي زه روزه و اختر د سعودي څه کوم، دین د سعودي راغلی دی.
او د الله بنده د سعودي رسول چې په کوم ځای کې رسول الله راغلی دی هغه څه وایي؟ په کوم ځای کې انسان چې اوسیږي د هغه ځای د حساب پابند دی، مکلف دی. په دې وجه زموږ شب قدر د لیلة القدر عبادت زموږ حساب، زموږ چې کوم حساب دی د هغه مطابق الله رب العالمین موږ ته اجر راکړي، ثواب راکړي. په دې وجه باندې د 21م شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښوولې، د 23م شپه، د 25م شپه، د 28م شپه او د 29م شپه. نبی علیہ السلام جبریل ما ته وویله چې یا رسول الله لیلة القدر چې دی هغه په د آخري عشره کې او په طاق شپو کې دی. رسول الله جبریل ما ته راوښوي، زه راوتم مسلمانانو ته مې ورښوي بهر یو دوه کسانو په دنیوي معاملاتو سره جنجالو د هغه د خلاصۍ دپاره د هغه زه متوجه کړلم. رسول الله وایي زما د ذهنه هغه شپه حساب ووت.